تاسو لکه وکتل چې دا د سادات تنظیم یو اهم کردار و چې هغه ادا شو په چتیور کې. داسې زمونږ مختلف ځینو کې داسې د روغو جوړو دا مسلې روانې دي. موږ کوششونه کړي دي، وړې وړې روغې خو موږ ډېرې کړي دي، خو دا د 50 سال هغه دغه چې په دې کې 302 هم شوه. هغه زمونږ د سادات تنظیم هغه پګړۍ چې دی نو هغه د چتیور مشرانو ته په سر شوه او دا غټه مسله وه، هغه ستاسو د مخې ده چې نن حل شو. 3-4 روغې موږ ته نورې هم پرتې دي. زمونږ کار دا دی چې موږ به دوه مسلمانان یو کوو چې کم قومي په هر قوم کې چې داسې ورانې جوړي او داسې مسایل دي د هغې د ختمولو لپاره موږ د خدمت لپاره یو. موږ صرف د ساداتو لپاره نه یو. بالکل زمونږ د سادات سماجي تحریک ضلع سوات او د پاکستان د ټولو دا زموږ یو منهج دی چې د مسلمانانو په منځ کې چې کومې ستونزې دي، کومې روغې جوړې دي، چې هغه بلا تفریق په هر قوم کې موږ چې کوم دغه ستونزې چې د هغې د جوړولو او مسلمانان یو بل ته د رايوځای کولو لپاره دا زموږ خدمت دی د سادات سماجي تحریک. او انشاءالله تعالی دا د پاکستان په سطح باندې دی او دلته زمونږ محترم فضل علي صاحب چې زمونږ د کم چیرمین دی د سادات سماجي تحریک چې تور او کوکړی ګردونه وه، نو دا د هغوی برکات دي. او انشاءالله تعالی زمونږ به دا کوشش وي چې قوم تقسیم نشي. او د الله نه دا سوال کومه چې زمونږ په مسلمانانو کې او زمونږ په دې خپل علاقه کې چې څومره ورانې دي او څومره زړهبداوي دي او خفګانونه دي چې دا ختم شي او موږ ټول ورونه شو. انما المؤمنون اخوة، مسلمانان چې دي دا ټول ورونه دي او رونه شي، نو دا ډېر زیاته د خوشحالي محسوسوم او د دواړو فریقینو له مبارکباد ورکوم. راشي ورورولۍ لاس یو بل له ورکوي، هغه که هر قوم دی هر نسل دی لاس په لاس کې ورکوي، رونه شي. کم ځای کې خفګانونه دي، کم ځای تربګنۍ دي، دشمنۍ دي، دا ختم کوي. چې سادات کرام چې دي د دیو، نو سادات کرام پشت په پشت راغل دي چې هغه مخلوق خدا ته خیر ورسوي، د دیو په منځ کې جوړې راولي، روانې ختم کی، دشمنۍ ختم کی. بیا په یو وخت کې پکې لوکوټي به مدم شیو. د سادات سماجي تحریک په برکت سره الله رحم وکړو چې بې حسابه وړې روغې خو بې حسابه شوي دي او دغه شان د 302 روغې پکې کېږي. او انشاءالله زمونږ میشن چې دی او زمونږ خیالات او زمونږ نیت چې دی هغه صفا دی د هر چا دپاره، هر برادرۍ دپاره او د هر قام دپاره، یوازې نه چې د سادات دپاره. مونږ د ټول قومونو احترام کوو او ټول قومونو ته سلام کوو، دا ټول د عزت وړ دي. خو د سادات سماجي تحریک لکه دا خو ضرور به پکې ځکه یادو چې دا د دیو یو محرک دي او موږ هر چا له دا پیغام ورکوو، هر قام له دا پیغام ورکوو چې ټوپک لوړ او ظلم جبر پرېږدئ.